السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، دی یو کوچنی آیات وظیفه در سره شریک کوم چې ډیره بهترینه او نه بلده وظیفه ده. یو داسې وظیفه ده چې ستاسو د زندگی ټولې پریشانیانې در ختموي. یو داسې وظیفه ده چې الله تعالی جل جلاله په دې مبارک سورت کې داسې طاقت یکای د هر انسان یو وایي د زندگی سي هر قسم ته پریشانانی وي لوغو څخه به الله تعالی خلاص کی. هغه یو ډیر کوچنی سورت آیات ده. هر کس یو ویلی سي، زنانه نارینه هر څوک یو ویلی سي او ډیر مجرب آیات ده. یعنی چاته چې موږ خوبدلی ده هغه سي عمل ور باندې کړی ده، ان شاء الله لغه مشکل څخه بیا الله تعالی خلاص کړی ده. دا یو ډیر بهترین آیات ده، ډیر مبارک ده او ډیر کوچنی هم ده. هر څوک یو ویلی سي، که نارینه وي که زنانه وي. محترمینو، دا یو داسې آیات ته چې د زندگی هر قسم ته مشکلات له انسان څخه لري کوي او بل لا داسې د انسان ته د زړه خوشحالي هم پیدا کوي. اکثره وخت انسان په زندگی کې مثلا زړه تنګي زیاته وي، په غمو او په ټینشنو کې وي، نو د دې لپاره دا یو داسې بهترینه وظیفه ده چې الله تعالی به د دې په برکت سره هغه د زړه له بیماری سي سرګردانی ده، هغه د زړه تنګي ده له ټولو څخه به د الله تعالی خلاص کی. او دا یو داسې مبارک آیات ده که هر هغه کس غریب وي، مسکین وي، فقیر وي، هغه انسان هم دغه آیات تلاوتولی سي، دغه وظیفه کولی سي. د دغه وظیفې په برکت سره به الله تعالی له فقر څخه خلاص کی. دا د رزق د وسعت لپاره یو ډیر بهترین آیات ده، یو ډیر مجرب عمل ده او د قرضداري څخه دیم الله تعالی د دغه آیات په برکت سره خلاصوي. او که پر انسان باندې یو ډیر غم راسي، مثلا غم داسې چې په زندگی کې یو داسې تاوان سره مخ سي چې بلکې هغه تاوان د برداشت کولو نه وي، اکثره وخت انسان ته لغه څخه د زړه بیماری پیدا کړل سي، بیا داسې حالت راسي چې اکثره وخت په داسې غټو تاوانو سره انسان لیونی کیږي هم. نو د دغه تاوان د صبر لپاره هم دا یو ډیر مبارک آیات ده چې هر څومره تاوانو سره تاسو مخ سي له دغه آیات مبارک تلاوت کوئ، الله تعالی جل جلاله به د دې په برکت سره هغه تاوان پر تاسو باندې هیڅ قسم د تاثیر ونه کی. یا یو داسې مثلا تاوان سره مخ سي کله یو څوک ستا ډیر بهترین دوست وي، ستا محبوب وي، خو په دې لیک وخت کې له تا څخه ناراضه سي، مثلا له تا سره بیا ناسته ولاړه نه کوي او ستا د زړه هغه تکلیف او هغه بې صبري وي چې ولې دا له ما څخه ناراضه، ولې له ما سره ناسته او ولاړه نه کوي. خو اول کوشش ته کولی شي چې د دې مبارک آیات او برکت سره بیرته د ځان ملګری جوړ کړي. که نسي کېدلی نو الله تعالی جل جلاله به د دې مبارک آیات په برکت سره ستا په زړه کې داسې در واچوي چې بیا به د سره ته محبت نه کوي. مثلا د زړه صبر به الله درکړي. کله چې انسان ته الله تعالی له یو شي څخه د زړه صبر ورکوي، بیا هغه انسان د هغه په کیسه کې بیا هم نه ده. اوس مثلا فرض که یو سړی دا مثلا یو ښه موټر خوندر کوي چې دا الله تعالی ماته راکړي، خو دی به انتها زیات کوشش وکړي هغه د تلاس ته نه ورسیږي او دی بیا ډیر ورپسې حیران وي، سوچونه تمام ورځ وایي چې کاش مې دا اخیستی وی، کاش دا زما سوی وی، خو د دې زړه بې صبره وي. د دغه آیات مبارک په برکت سره به الله تعالی له هغه موټر څخه زړه صبر کوي. مثلا بیا په کیسه کې نه په سوچ په دماغ کې دا هیڅ نه راګرځي چې ولې پلانکی موټر زه نه اخلم، ولې پلانکی سړی دومره دنیا لري زه نه لرم، ولې پلانکی سړی له پلانکي سره محبت کوي، دا خو زما ملګری و، نن ولې له ده سره ده. مثلا تا مخکې دا زړه بې صبره و، خو الله تعالی به د زړه صبر له هغه څخه درکړي. په کیسه کې بیا هم نه، الله تعالی به د داسې جن مستغني کړي چې بیا به د هغه طرف ته ګوري هم نه. یا که په انسان کې پر زندگی باندې داسې غم تکلیف راسي، مثلا الله تعالی د هر مسلمان چاره کوي، مثلا یا کوروالا مړه سي، یا مور فلار ورور عزیز قریب، او د ډیر بې انتها ور باندې خپي، او په دې حالت کې خو ګوري انسان ته ډیر سخت د زړه درد تکلیف پیدا کیږي چې ورور یا فلار یا عزیز یا قریب ته کله یو تاوان ورسیږي یا مړ سي، وفات کړل سي، نو دغه د زړه د صبر کېدو لپاره هم دا ډیر مجرب
آیات د په قران کریم کې الله تعالی به د زړه صبر د دې په برکت سره درکړي. یا یو انسان د الله تعالی یا داسې گزاره کړی د مثلا چې د سهار او د ماښام د ګټي خوري مثلا دومره رزق کې د چا نه پور هیڅ نه ور باندې خدای دا خواهش لري چې الله تعالی زما رزق نور هم رازیات کړي، الله تعالی زما مال او دولت نور هم رازیات کړي، الله تعالی په دنیا کې ماته نور ترقی شهرت عزت نور هم راکړي، پر دې باندې پر مخ لاړ سم. هم دغه آیات په دې آیات کې الله تعالی بل شانتي قدرت دی ښایي. محترمینو هغه در شریک سره شریک کوم دوه آیات دي، د دغه دوه آیاتو مبارکو تلاوت کوي الله تعالی به دي مالدار هم کی او د زړه هغه ارمانونه به دیم ټول پرسي او ټول پریشانی به دیم ختم شي او الله تعالی به د زړه صبر هم درکي او الله تعالی سي د ملګری دی هغه چا د هغه صابرین خلګي پر یو کار باندې صبر وکي تاوان مشکل سره مخسو پرغه باندې صبر وکي الله دا ستاله طرفه پکسوي زور باندې راضیم سیستات څنګه فیصله واز قبول ده. محترمینو هغه دغه دوه آیاتونه دی فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون یو د آیات بل دغه آیات یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. دغه اول آیات چې دا ویل کیږي د رزق د زیادت لپاره چې مثلا تو غواړې چې الله تعالی دې په رزق کې برکت واچوي او له فقر محتاجی څخه خلاص شي او له قرضداري څخه د الله تعالی خلاص کړي. دغه آیات مبارک په تقریبا په ورځ کې سلواره تلاوت وي د رزق په باب باندې فذکرونی الله تعالی جل جلاله وایي چې تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کم. د دې دا معنی چې تاسو د الله تعالی د قران کریم تلاوت کوئ الله تعالی به تاسو یاد کړي، یاد دا معنی چې الله تعالی پر تاسو باندې رحمت وکړي چې تاسو څل الله تعالی څخه غواړي الله تعالی به تاسو ته هغه درکړي. واشکروا لی ولا تکفرون تاسو زما د نعمتو شکر ادا کوي او کفران یې مکوئ ناشکری یې مکوئ. مثلا الله څه درکړي دی پر هغه باندې شکر وبس او باسس یا الله شکر د ستات سره کړي په هغه باندې زه راضی یم او زه ستاسو د نعمتو کفران نه کوم. کله چې ته د هغه نعمت شکر وباسي الله تعالی جل جلاله وایي چې دغه زما نعمت دغه کولای شي شکر یا ادا کولای شي لدې سره قدر ستا بیا الله تعالی په رزق کې نورم ترقی درکوي. په دنیا کې الله تعالی به انتها زیات رزق بیا درکوي. که خدای مکړه ته د الله تعالی کفران بیان کې مثلا کفران یو کې ناشکری یو کې څه الله درکړي خو پر هغه باندې شکر نه باسي الله تعالی هغه هم درسه اخی او ترغه د نور هم ذلیل کوي او تباہ او برباد به په آخرت کې په دې دنیا کې هم نو د الله تعالی د نعمتو کفران مکو. او په دغه سره د انسان د زړه پریشانانی هم ختميږي، د انسان د ژوندۍ پریشانانی په دغه آیات سره ختميږي. فذکرونی ځکه چې په ذکر سره د انسان د زړه علاج د ټینشن هیڅ شی هم نشته پر دنیا سی وګرځي یوازې د الله له ذکر ما سي. کله چې د زړه تنګیدای کله چې له دغه ټینشن سره مخ کېدی دغه آیات سلواره پورس کې وای. او دوهم د غم او د صبر لپاره مثلا چې ما مخکې درته بیان کړل چا څخه زړه صبرېدل غواړي یا لږ ماغه موټر څخه مثلا داسې بیان و یا چې مثلا پلانکې خو دنیا لري ته نه لري او زړه دی بیا صبر اول الله ته خاصو کې الله هغه رنګ درکې کنه قدر مثلا نسو درته ملا بیا د صبر دعا کوي چې الله تعالی صبر درکې مستغنی به دي کې اچا به مال په کیسه کې بنه د چا د محبت په کیسه کې بنه نه به دي چا ته محتاج او کله چې لغم سره مخ کېږي له توانو سره هم دغه آیات سلواره بیا دا آیات وایا الله تعالی به صبر درکې. هغه دغه آیات یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. د دې دا معنا د صحیح هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی د ګوري الله تعالی د ایمان والا توای بغیر ایمان والا ته نه وای. تاسو کومک غواړي فلمانځ په صبر سره او فلمانځ سره او الله تعالی سي دا مل صابرونو خلقو کم انسان سلمونز کوي الله تعالی دیغه کومک کوي دیغه نصرت کوي په ژوندۍ کې سلهار قسم ته مشکلات سره مخ کیږي الله تعالی په غځ کې د مرسته کوي لغه مشکلات څخه ساتي هغه سیدای کله المنز کوي او الله تعالی جل جلاله دی هغه چا هم ملګری د هغه صبر کوي صبر پر چی شي باندې مثلا چې څومره الله تعالی ور کړي په غ باندې اکتفا کی چې څومره الله تعالی له توانو سره کله مخ کوي پر هغه باندې صبر وغواړي چې الله د استاله طرف څخه ده بیا به انسان الله تعالی کامیاب کوي. محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړي او تاسو خوښ شي له نور ملګرو سره هم شیر کړئ پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.